مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين. په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، مج د ربيع الأول د میاشتې د 12مې ورځې چې د دوشنبه ورځ وه، د سهار د لمانځه پر وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو بیان کاوه. او دا هغه ورځ ده چې په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې فانی دنیا څخه رحلت کړی دی. او په دغه باره کې مو د امام بخاری رحمه الله هغه حدیث شریف بیان کړي چې د انس رضی الله تعالی عنه څخه یې روایت کړی دی. او اوس به د واقعات بیان د هغه ځای څخه را شروع کو. امام بخاری رحمه الله د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د دوشنبه په ورځ مسلمانانو د سهار لمونځ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امامت ادا کاوه. چې نابو بره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پرده پورته کړه چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د خونی او د مسجد په مابین کې و. او مسلمانانو ته وکتل چې دوی د لمانځه په صفو کې ولاړ و. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخندل، تبسم یې وکړ. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه شاته ولاړ چې په صف کې ودرېږي. ځکه د رضی الله تعالی عنه دا خیال سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې د لمانځه د ادا کولو د پاره راووزي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې مسلمانانو دا قصد وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراوتلو د خوشحالي په سبب لمونځ پریږدي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس اشاره ورته وکړه چې خپل لمونځ مو پوره کړئ. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرده کښته کړه او کور ته ننوتی. دا د امام بخاری رحمه الله روایت وو. خو په بل روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې د دوی سره لمونځ وکړي. صحابه کرام لار ورکړه، د خپل ځایو څخه حرکت وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخ ته تیر سي او دوی ته لمونځ ورکړي. هغه د مخنی صفونه په دغه حرکت پوسوه او وپوهیده چې دغه کار بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د بل چا د پاره نه کیږي. هغه هم په صفو کې لار خلاص کړه. او دا خو تاسو ته معلومه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه بیا تر محراب لږ لار او مسافه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د محراب و طرف ته ورهدي او خلق په صفو کې لار ورکوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه
چې امام په دې حرکت پوسو او د صفو څخه د خلقو لري کېده ور معلوم سو. هغه په هدي چې صحابه کرام دغه حرکت بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د بل چا د پاره نه کوي. نو یې وکتل او ویل ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ترشا دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ترشا سو، غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه کې، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پرشا لاس کښېښاوه او د مخ خواته حرکت ورکړي او وی فرمایل یا ابا بکر خلق المنذ ورکه. دلته نو دوه روایت دي. ځینې علما وایي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې راسته طرف ته ناست وو، چې په دې ډول کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې المنذ کاوه. او بل روایت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و چپه طرف ته ناست وو او په ناسته سره المنذ کاوه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امام او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وراسته طرف ته ولاړ او په ولاړ المنذ کاوه. نو د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ اقتداء پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسوه او د خلق اقتداء په ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پسوه. دا د دوشنبه د سحر المنذ وو. پس لمانځه څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځان کې نور هم صحت او نشاط حس کړي او د خطبه ویلو د پاره منبر ته وختي، مگر خطبه یې پناستي وویل ځکه مریضي ډیر ضعیف کړی وو او دغه خطبه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه اخرنی خطبه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې خطبه کې و فرمایل د هغه توري تاریک شپې په مثل سره فتنې را روان دي. حلیم سړی به په حیرت کې وي چې څه وکړي. په دغه فتنو کې ناست سړی تر ولاړ شه او بهتر دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق د دې څخه منع کړ چې د علیه الصلاۃ والسلام قبر دی مسجد وګرځول شي، یعنی عبادت دی وسی. او وی فرمایل پر هغه چا د الله جل جلاله لعنت وي چې د نبی قبر مسجد ګرځوي، یعنی سجده ورته کوي. او تاسو زما په باره کې مبالغه مکوئ لکه نصارا چې د عیسی علیه السلام په باره کې مبالغه کوي. زه بشر یم، عبد الله او رسول الله یم. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشر دی، اکمل البشر، خیر البشر، سید البشر دی، مگر نفع او ضرر د الله جل جلاله په اراده کې دی. لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته ووایه چې زه ستاسو د پاره د نفع او ضرر مالک نه یم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو لوی او مهم وسط سره امر وکړي. وی فرمایل لا يبقى في الجزيرة دينان. په جزيرة العرب کې به دوه دین نه پرېږدي. د کنیسو او نور ادیانو د عبادت خانو جوړول په ټوله جزيرة العرب کې منع او نه دي روا. مگر اوس خلق په دغه باره کې سستی او تساهل کوي. کنیسه او د نور ادیانو عبادت خانه په جزيرة العرب کې موجود دي. حال دا چې دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واضح او صریح امر او وسط دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه د ادا کولو ډیر شدید وسط وکي. او وی فرمایل اوصيكم بالصلاه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اخرنی خطبه کې د لمانځه په باره کې ډیر ټینګار او تاکید وکي. او وی فرمایل
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد